خپل فکر د ولس خاورې په کار که شاعرې خپل فکر د ولس خاورې په کار که شاعرې پښتو پښتونولي را له سینګار که شاعرې د بنګو د جامونو د کاسو په خمار مړه د بنګو د جامونو د کاسو په خمار مړه زلمي مې د نشو نه راقلار که شاعرې سلامونه ملګرو نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ستاسو ورور ستاسو ملګری ابراهیم تاج یم او د تاج کتابګور نه ستاسو سره نیغ په نیغه باندې خورشید صابر صاحب را سره ناسته د شیرګړ د سیمې د شیرګړ د خاورې ډېر تکړه او ډېر ښه لیکوال چې په مونږ کې موجود دی خو مونږ بیا هم نه پیژنو داسې لیکل داسې لیک چې هغه ډېر کم خلک نن سبا کوي د وطن په مینه باندې د خپل احساساتو د خپلو جذباتو د عکاس کولو شعرونه چې هغه خورشید صابر صاحب صرف لیکي د انقلابي شعرونه ډېر ښه شعر لیکي او ډېر ښه شاعر دی یو څو شعرونه نور هم دي چې په بل ځای کې دغه وایي خورشید صابر صاحب وایي چې په ځان مې نه ده پیرزو تا باندې مې نشي پیرزو په ځان مې نه ده پیرزو تا باندې مې نشي پیرزو مسافري اور د په چا باندې مې نشي پیرزو د خپلې خړې پښتونخوا د خیالولي زلمي د خپلې خړې پښتونخوا د خیالولي زلمي د پردي خاورې په ښکلا باندې مې نشي پیرزو لوګی لوګی د شمزار د نازولو سترګو لوګی لوګی د شمزار د نازولو سترګو څومره ښایسته دي په جړا باندې مې نشي پیرزو راځئ خورشید صابر صاحب سره میلاویږو تاسو ته هغه خپل مختصر غونډه کې تعارف وکړي وخت هم ډېر مختصر خورشید صابر صاحب ملګرو سره خپله پیژندګلو وکړئ لږ غونډه کې بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه تاج صاحب د ټول ناول خو تاسو ته د تاج کتابکور ډیره مبارکي او ستاسو د پیج چې څومره کتونکي دي هغوی ټولو ته سلامونه او احترامات او د پیژنګلو خبره ده نو نوم خو مې خورشید احمد دی او ادبي نوم چې کوم دی صابر لرو او دغه د تقریبا 2000 نه دې خواواله تر دې دمه پورې د ادبي هلې ځلې دي او روانې دي جي صابر صاحب شعر به د ناورو بیا به راځو ځکه چې ملګري به په تمه باندې وي بیا به راځو ستاسو ژوند به پښتو د خیره سره نورې پوښتنې به بیا کوو مخکې مې ملګرو ته ویلي چې څومره زموږ مشران دي کوشش کوو چې دا مشران دا راولو کیمرې ته او بعضې ډېر ملګري وایي که نه وایي تاسو په مشهورو خلکو پسې ګرځئ د مشهورو خلکو نه ویډیوګانې کوئ داسې خلک چې هغه د صحیح شعر قایل د صحیح شعر وایي تاسو هغه نه رامخکې کوئ نو زمونږ دا یو هڅه ده دا یو زمونږ یو ضمیر رایښ شوی دی مونږ وایو چې دغه خپل مشران رامخې ته کړو خو ملګري به راسره یو کومک کوي چې د څومره کتونکي چې هم دي اکثر دوی د مشهورو خلکو ویډیوګانې شیر کوي خو د داسې خلکو ویډیوګانې نه شیر کوي نو ستاسو نه هم دغه ستاسو زموږ نه دا ګیله وه چې تاسو مشرانو نه ځئ صرف مشهورو پسې ځئ زموږ ستاسو نه دا ګیله ده چې تاسو د مشهورو خلکو ویډیوګانې شیر کوئ او د داسې خلکو ویډیوګانې نه شیر کوئ دا نورو ملګرو سره مکې هم شیر کوئ چې نور ملګري هم دغه ګوري دغه د مشر چې مونږ راولو د هغې نه مرکه کوو چې د هغې سره هغوی هم اشنا کېږي صابر صاحب شعرونه راته ووایه د هغې نه بس بیا راځو صحیح ده جي مهرباني تاج صاحب زه خو به سره نظم شریک کړم او د نظم نه مخکې یو 2-3 شعره چې په زړونو خپېږدي ښکلي وایي خدایه په زړونو خپېږدي ښکلي وایي خدایه څومره بې خیاله زغلي وایي خدایه او سا مې د هر ارمانه ووتله سا مې د هر ارمانه ووتله راګوري غلي غلي وایي خدایه او لکه ګلاب چې مې نیازبین ساتلی لکه ګلاب چې مې نیازبین ساتلی اوس مې په کاڼو ولي وایي خدایه او نظم د مسافرۍ د وخت یو نظم دی چې په تصور کې لیونی ورک له خپل ځانه ګرځم مسافرو ته ډالۍ دی جي په تصور کې لیونی ورک له خپل ځانه ګرځم دا چې تنها پردي وطن کې بې جانانه ګرځم د هجر غم مې د ارمان په ځوانۍ لوبې وکړې د هجر غم مې د ارمان په ځوانۍ لوبې وکړې بل مې غربت د محبت په سیالۍ لوبې وکړې د درد په غېږه کې سلګۍ ژوندون دی یاره د درد په غېږه کې سلګۍ ژوندون دی یاره بې له تا ژوند څه دی خو هر وخت یې کړون دی یاره دلته خو هر سړی کوي د سود او زیان خبرې دلته خو هر سړی کوي د سود او زیان خبرې دلته څوک نه کوي د مینې د جانان خبرې او نه د سپرلو خبرې کېږي نه د ګلو قیسې نه د سپرلو خبرې کېږي نه د ګلو قیسې نه د خالونو ذکر شته دی نه د ښکلو قیسې او نمجنې سترګې غریب نیولی هم اختر ښکارېدو
نمجن سترګې غریب نیولې هم اختر ښکارېدو دلته خو هر سړی په زړه پر هر ښکارېدو او ستا د سپین مخ تصویر مې سترګو کې غړېږي یاره ستا د سپین مخ تصویر مې سترګو کې غړېږي یاره یوه لحظه مې چېرته سترګې نه پټېږي یاره ستا د یاد سلي ته په ویر یم شوګیرې کومه ستا د یاد سلي ته په ویر یم شوګیرې کومه یاره قسم دی د ازغو په سکو شپې کومه زما که ژوند په هر پړاو د هر یو سیاله وځي زما که ژوند په هر پړاو د هر یو سیاله وځي دا خو کېدی نشي چې ستا غم مې له خیاله وځي زما که ژوند په هر پړاو د هر یو سیاله وځي دا خو کېدی نشي چې ستا غم مې له خیاله وځي له تا چې بیل یمه بېوسه یم مجبور یمه زه له تا چې بیل یمه بېوسه یم مجبور یمه زه پردي وطن کې مسافر یمه مزدور یمه زه ستا هر سوګن هر واده مې په زړګي لیکلې ستا هر سوګن هر واده مې په زړګي لیکلې د محبت لحظه مې په زړګي لیکلې ستا هر سوګن هر واده مې په زړګي لیکلې د محبت لحظه مې په زړګي لیکلې په خپل صابر د بېننګۍ چرته ګمانو نه کې په خپل صابر د بېننګۍ چرته ګمانو نه کې که بې وفا شوم چې مې یو ذره ارمانو نه کې که بې وفا شوم چې مې یو ذره ارمانو نه کې صابر صاحب مسافرۍ ښه زورلی کړی دی که نه ده او جي مسافري خو م کړی دی 2 کاله م کړی دی جي او جي زه بس د شعر نه دې بدلېږي صابر صاحب کتاب څومره وخت ستاسو رښتیا د ادب وشو چې قلم هم راچوت کړی تاسو ته خو په اول کې ما وویل چې تقریبا د 2000 نه د ادبي ټولنو سره زمونږ دغه ادبي هلې ځلې روانې دي او د تر دې دمه پورې تقریبا چې دغه 19 کاله وشو او انشاءالله چې کتاب د کمپوزینګ د مرحلو نه تیر شو د خیره د کمپوزینګ مرحله کمپلیټ شو او انشاءالله چې ډیر زر به کتاب مارکیټ ته راشي کتاب نوم هم مونږ لا نه دی خوښ کړی خورشید صابر صاحب له به د خیره سره ټایټل زه په خپله جوړوم د کتاب ټایټل هم جوړوو کمپوزینګ شوی دی په هغې کې بیا لږ غونډه کې داسې لږ چینجز پاتې دی کتاب چاپ کېږي د خیره سره نوم به ټولو ملګرو سره بیا په لیکه باندې کړو خو دغه صابر صاحب کلام به درنه اورو او د خیره سره کتاب خو ستاسو را روان دی دغه خبره خو وشوله ټول ملګري به خو په کتاب کې به ملګرو زیاتره انقلابي شاعري وي کوم ملګري که د انقلاب سره د خپل وطن سره مینه ساتي د پښتون سره مینه ساتي په پښتون باندې په روانو چې څومره چارې دي څومره دغه روان دی ظلم روان دی که هغه ظلم خلاف کوم ملګري وي نو هغوی دي د خورشید صابر صاحب شاعري خامخا ولولي دغه کتاب دی خامخا ولولي ځکه چې په دې کې هر یو غزل زما چې په یو غزل کې به 2 شعر صرف د مینې یو نور ټوټل په هغې کې انقلاب دی کلامونه را سره شریک کوي شعرونه وي او که غزل وي چې ملګرو ته خوندونه واخلي مننه جي د یو 2 غزلو څو شعر دي چې منم چې تا خو پې د ژوند پنګه راغونډه کړله منم چې تا خو پې د ژوند پنګه راغونډه کړله زما پښتو زما حیا دې پې بربنډه کړله منم چې تا خو پې د ژوند پنګه راغونډه کړله زما پښتو زما حیا دې پې بربنډه کړله او د ډېرو کرکو بدنیتو انجام به دغه ونو د ډېرو کرکو بدنیتو انجام به دغه ونو په نفرتونو مو د مینې ونه شنډه کړله او بېوسۍ زار د شمه ډېر څه دې زده کړه راته بېوسۍ زار د شمه ډېر څه دې زده کړه راته تا مې د ډېرو تلوسو قیصه رالنډه کړله بېوسۍ زار د شمه ډېر څه دې زده کړه راته تا مې د ډېرو تلوسو قیصه رالنډه کړله او چا د پښتو دعوه کوله چا د ننګ صابره چا د پښتو دعوه کوله چا د ننګ صابره خو هر سړي د خپل غرضه پورې منډه کړله او یو څو شعره نور دي چې د چا په اوښکو او سلګو رانه خاني نه کېده د چا په اوښکو او سلګو رانه خاني نه کېده په ژوند مینو مه زمانه ځانځاني نه کېده د چا په اوښکو او سلګو رانه خاني نه کېده په ژوند مینو مه زمانه ځانځاني نه کېده او زاهده بس په دغې ګرمو منو څه وکمه زاهده بس په دغې ګرمو منو څه وکمه رانه د دې خلکو په رنګ مسلماني نه کېده او زاهده بس په دغې ګرمو منو څه وکمه رانه د دې خلکو په رنګ مسلماني نه کېده او ارمان د ژوند د هرې سرمایې دو ته تیارو مخو د ژوند د هرې سرمایې دو ته تیارو مخو ارمان په هیڅ قیمت یوه ګړۍ ځواني نه کېده او د چا په یو خبره ټولې فیصلې بدلیږي د چا په یو خبره ټولې فیصلې بدلېدې د چا په اوښکو
سرو نظرثاني نه کېده او ځکه خو ډېرو ډېرو پرېښودم په نیمه لاره ځکه خو ډېرو پرېښودم په نیمه لاره یارانو ځکه چې زما نه بېماني نه کېده. ډېره مننه تاسو صاحب. ډېر ښه ملګرو، دا و خورشید صابر صاحب د شعر نه به تاسو د شاعرۍ د پوخوالي د پختګۍ اندازه لګولې وي. هر چېرته چې خوشحاله اوسئ او زما په دغه یو شعر باندې چې یا شاعره ستا نصیب مرګ سره راوپاري، یا شاعره ستا نصیب مرګ سره راوپاري، وروسته درته نر شم او ژوند درته لوګی کمه. هر چېرته چې یې ملګرو خوشحاله اوسئ، اباد اوسئ، د لوی الله په امان.